د انقلاب انځور. دلته اوږد انقلاب تیر شو، دلته ډیر زیات خلک مړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو ښه ماړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو. د شهیدانو او غازیانو کیسې، دریمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى، اما بعد. محترمو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوش او خوشحاله بیاست. 11 ورځې په ولاړه تړلې وم. قدرمنو اوریدونکو، د کابل مسحا ولسوالۍ د کوزو میاخیلو د کلي اوسېدونکی روح الله راته د اردو د وحشت یوه نمونه چې دی یې شاهد و په دې ډول بیان کړه. موږ په کور کې 2 وروڼه اوسېږو. یو وراره مې حضرت الله نومېده، د مدرسې طالب و. یو ماښام کور ته راغلی او ما ته یې وویل چې هلته یو څو مجاهدین دي، هغوی به حجرې ته راولم. ما ورته وویل ورسه رایوله. مجاهدین یې راوستل چې مجاهدین بسم الله، فیاض او کریم الله و. مجاهدینو شپه تېره کړه او سهار حضرت الله مدرسې ته د درس لپاره ولاړی. له مجاهدینو سره زه پاتې سوم. مجاهدین په دې انتظار و چې د سیند اوبه لږ کمې سي نو دوی به پرې پورې وځي. زموږ کور ته نږدې سیند و. د لوګر کومې اوبه چې کابل ته ځي زموږ د کور تر مخ تېرېږي. په سیند کې دا وخت اوبه ډېرې وې، سم تګ راتګ پرې نه سوی کېدی. مجاهدینو نه سوی کولی چې ولاړ سي. دلته په کور کې تم سول. څه وخت وروسته نور مجاهدین له اشغالګرو او داخلي غلامانو سره جنگ شروع کړ. حضرت الله له مدرسې څخه راغلی او زه له حجرې څخه راښکته سولم. په دې وخت کې غلام مزدور جاسوس چې له هرې لورې وي خبریږي چې دلته په کور کې مېلمانه مجاهدین بند پاتې سوي دي. دوی دښمن ته جاسوسي کوي او هغوی خپل هدف همدغه کور ګرځوي او تر خپل ظالمانه کردار لاندې یې نیسي. زه د خپل کور په انګړ کې وم چې مزدور دښمن پر کور راننوتی او ډزې یې کولې. زما لاسونه یې راوتړل او زما وراره او مېلمانه مجاهدین یې په ډېر بېرحمۍ په شهادت ورسول. ما عبدالله او وهاب 3 واړو ته یې لاسونه شاته راتړلي وه. په تړلو سترګو یې د اردو د MB ټانک پر بانټ باندې کښېنولم. MB به یې په ډېره ښه توګه په تیزي سره ځغلاوه. موږ به ورڅخه کښته وغورځېدو، وهل، ټکول او بېلابېلې شکنجې یې راکولې. د دې وروسته یې کنډک ته یوړم. هلته یې هم هیڅ شان ظلم، وحشت او بربریت نه پرېښود. زموږ یو بل کلیوال چې جمیل نومېده، هغه یې هم راوستلی و. مازدیګر زموږ کلیوال سپین ږیري راغلل. زما د شهید وراره حضرت الله جسد او زما ورور د شهید حضرت الله پلار یې راخوشي کړل. موږ یې په سبا ورځ باندې د کابل ریاست ته انتقال کړو. هلته تحقیقات شروع سول. 11 ورځې یې یوه دیوال ته چې سیخان پکښې راوتلي وه په ولاړه درولي وو. زه یې پر سیخانو باندې تړلی وم. له هغه ځایه څخه چهر ریاست ته انتقال کړم. هلته یې هم بېلابېل تعذیبونه، شکنجې راکولې. له تقریبا 2 میاشتې زندان تېرولو وروسته د ظالم له منګولو او تکالیفو څخه خلاص ولو او الله تعالی ازادي رانصیب کړه. خپه په دې وم چې د زوی جنازه مې ونه لیده. حاجي همیشه ګل د شهید حضرت ګل زوی د مسحا ولسوالۍ د ملا عبدالرؤف کلا اوسېدونکی دی. د حاجي همیشه ګل دکان ته ورغلو. حاجي صاحب بیداره او ځیرک سړی و او حاجي صاحب څخه مو وغوښتل چې که د انقلاب د وخت کومه خاطره یا کومه سخته زحنه یې په زړه وي چې له موږ سره شریکه کړي. حاجي صاحب وویل پر موږ به هره ورځ د حکومت له لوري چاپې لوېدې. په یوه چاپه کې زه او زما ورور مولوي انځرګل بندیان سوه. 15 میاشتې مې د استخباراتو په جهیل ریاست کې تېرې کړې. وروسته بیا پلچرخي ته یوړم. هلته مې 8 میاشتې زندان تېر کړ او ورور مې مولوي انځرګور 4 ځله زندان تېر کړی دی. زوی مې مولوي محمد رفیع په 1989 هجري شمسي کال کې د شیخ صاحب عبدالستار جان څخه لویه دوره کوله. د فراغت په وخت کې زه په زندان کې وم. د ستربندي ته نه ورغلم. کله چې خبر سوم چې لومړی مقام یې ګټلی دی، بیا لږ خفه سوم چې کاشکې په زندان کې نه وای او ورغلی وای.
له فراغت څخه 3 میاشتې وروسته زما د تره له زوی مولوي امیر محمد سره یو ځای د 23 کلونو په عمر په شهادت ورسېدی چې یو یتیم زوی ورڅخه پاتې دی. د شهادت پر کال د مسحا ولسوالۍ نظامي مسؤل هم و. ټول مې 5 زامن دي، خو رفیع الله جان مې مشر زوی و، بې جوړې سړی و. پوښتنه مې ورڅخه وکړه ته چیرې وې چې زوی دې شهید سو؟ حاجي صاحب راته وویل زه په پل شرخي زندان کې وم، زموږ د ولسوالۍ 8 کسان نور هم راسره وه. په خونه کې راسره زموږ د ولسوالۍ کسان له پیښې خبر وه، زه یې نه خبرولم. یوه ورځ یې له خونې راوایستلو. د کندهار 2 زندانیان هم راسره وه. هغوی را په غوږ سول. ویې ویل بالا زوی دې رښتیا شهید سوی؟ ما ورته وویل خبر نه یم، پوښتنه به وکړو. خونې ته چې راغلم د خپلې سیمې کسانو ته مې وویل تاسو ولې دا خبره پټه کړې وه؟ هغوی په غوسه سول او ویې ویل دا دروغ دي، ما قسم ورکړ چې رښتیا ووایاست. بس غلي سول. زه پوه سوم چې رښتیا شهید سوی دی. پوښتنه مې ورڅخه وکړه حاجي صاحب دا صحنه به درته سخته وه چې د زوی له شهادت څخه په زندان کې خبر سوې؟ راته ویې ویل په دې خفه نه وم چې شهید سو، په تیر انقلاب کې مو پلار او یوه خور په شهادت رسېدلې دي. شهادت د الله تعالی لوري یو لوی نعمت دی، ځکه ټول مرګ ته پیدا یو. شهادت چې د چا په برخه سي دا لویه خبره ده. خفه په دې وم چې د زوی جنازه مې ونه لیده. ما به هره ورځ خپلې مېرمنې ته ویل چې ګوره زوی دې شهید کیږي. خبره زما زړه منلې ده. زوی مې له ماشومتوب څخه د ژوند تر وروستیو پورې په تریو تندي نه دی لیدلی. الله تعالی عجیب صفات ورکړي وه. په ټول عمر یې څوک نه دی ازار کړي. تقواداره انسان و. روزنه یې زما مولوي صاحب ورور کړې وه. یوه ورځ مې مولوي ورور راته وویل چې زه او مولوي محمد رفیع جومات ته ولاړو. د جومات وخت سو. ما ورته وویل مخکې سه جومات راکړه، ځکه ستا تقوا تر ما زیاته ده. کله چې جومات ته مخکې سو ما چې کله اوږو ته وکتل په زړه کې مې تېره سوه چې دا سړی شهید کیږي. د شهید ملا عبدالمنان له ورور سره 2 کسان درون وویشتل او شهیدان سول چې هغوی نور محمد د شهید ملا عبدالمنان ورور، احمد زیاد او اسدالله دي. بیا یې په هغه ورځ په کور کې وویل مورې دا ځل زما نوبت دی، زه شهید کېږم. همهغه و چې 22 ورځې وروسته شهید سو. یو مې وراره شهید سوی دی، فرمانله نومېده. درون ویشتلی و. 5 کسان وه، 3 تنه شهیدان او 2 یې ټپیان وه. فرمانله ډېر بیداره سړی و. په کوچنیوالي کې یې 13 میاشتې زندان تېر کړی و. زندان ته کوم خبریال ورغلی و او له ده څخه یې پوښتنه کړې وه چې ته خوشي سې څه به کوې؟ فرمانله ورته ویلي وه زه چې خوشي سم بیا هم جهاد کوم. زموږ یو کلیوال دی، کور یې په ښار کې دی، محمد یاسین نومیږي. هغه یې دا خبرې لیکلې وې. هغه راته وویل چې وراره دې ډېر جرأت لري، داسې غږیږي. یو بل وراره مې قدرت الله نومېده. هغه په تګاب ولسوالۍ کې شهید سو. کوم حکومتي بس یې نیولی و، بیا تیارو بمبار پرې کړی و. همهلته نور مجاهدین هم شهیدان سوي وه. ما په خپله 42 شپې په همدغه مخامخ غره هلته ولاړ غره ته اشاره وکړه چې د کړي دي. حالت خراب و. هره شپه به چاپه وه. ماښام به چې تیاره سوه بیا به له کوره ووتلم او سهار وختي به بیرته کور ته راتلم. حاجي همیشه ګل زیاته کړه په دغه انقلاب کې زموږ د مسحا ولسوالۍ 283 کسان یوازې مجاهدین شهیدان سوي دي. د ظالمانو په جیل کې په خبرو راسي، زموږ په پښو کې ځنځیرونه په خبرو راسي. د شهید یار په غوڅو شونډو وینې داسې ښکاري، د شهید یار په غوڅو شونډو وینې داسې ښکاري، لکه په باغ کې چې ګلونه په خبرو راسي، لکه په باغ کې چې ګلونه په خبرو راسي.